سرک زندگی زما د لور ژوند خپل د ورور د مینې قرباني سو. ریښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرمه چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زما ګرانو هیوادوالو، ما سره مرسته وکړئ ترڅو دغه کانال مخکې لاړ شي. له دې کانال څخه په دري او په پښتو ژبو ریښتینې کیسې خپریږي. نننۍ کیسه داسې پیل کیږي. زه یوه مور یمه چې خپل د ځوانې لور غم مې ولیدله، هغه هم د مرګ غم. اوس ما دماغي ستونزه پیدا کړی. نوم مې سریا ده، تخار ولایت کې ژوند کومه. زما 9 زامن دي او یوه لور مې درلودله. کله چې زما هر زوی پیدا کېده، ما ډېر خدای ته زارۍ او دعاګانې کولې چې الله جانه ما ته یوه لور راکړه ترڅو زما د زړه غمخوار پیدا شي. الله تعالی زما دغه دعاګانې مستجاب کړې. ما کره یوه لور پیدا شوه. نوم مې ورته ګلالۍ کېښودله. ګلالۍ ډېره نازدانه وه. د بازار ښکلي شیان د ګلالۍ وه. ګلالۍ لږ لږ پیغله شوه. ما یو لیور درلوده چې کابل کې ژوند کوه. ما خپل د لیوره کورنۍ لیدلې نه وه، ځکه وطن کې جنګونه وو. هغوی هم پاکستان کې مهاجر وو. کله چې وطن ته راغلل، کابل کې ژوند کول. ما لیدلی نه وو. یو اوړی چې هوا ډېره ګرمه وه، لیور مې د کابل څخه خپل ښځه او یوه لور سره تخار ته راغلل. څو هفتې تخار کې پاتې شو. په دې څو هفتو کې زما د لیوره لور چې ملیه نومېدله، زما مشر زوی سره د مینې رشته جوړه کړه. لیور مې لاړ بیرته کابل ته. کله چې هغوی لاړ، زما زوی ما ته یې ویل چې لاړه شه کابل ته، کاکا څخه مې ملیه ما ته وغواړه. ما ورته ویل چې داسې مه کوه، ځکه موږ هغوی نه پیژندل. خو زوی مې نه منل. د کور څخه مرور شو، ډوډۍ یې هم نه خوړل. زه او پلار یې مجبور سو چې لاړ شو کابل ته. هلته لاړو. زما خاوند خپل ورور ته یاد کړل چې لالا ملیه لور دې زما زوی ته راکړه. لیور مې ویل په یو شرط درکومه چې ته خپل لور زما زوی ته راکړې. زه به خپل لور ملیه ستا زوی ته ورکوم. خاوند مې ومنل. ما خپل خاوند ته ویل چې ولې دې داسې وکړل؟ موږ د دې زوی لیدلی نه ده چې څنګه هلک ده. خاوند مې راته ویل چې زما وراره ده، ضرور نه ده چې وی ګورو. شیرني یې موږ ته راکړل، بدل وکړل او موږ راغلو خپل وطن ته. څو میاشتې وروسته لیور مې راغی او موږ ته یې ویل چې زه واده کوم. موږ هم د واده تیاري ونیوه.
واده وشو. زما ګلالۍ لورې بوتله کابل ته او مونږ مالیه راوسته تخار ته. د واده څخه 2 هفتې تېرې شوې. ما خپل لور ګلالۍ پایوازي کړه. لور مې راغله خو ډېره ډنګره شوې وه، لکه مریضه داسې وه. ورنه مې پوښتنه وکړه چې لورې څه درباندې شوي؟ ګلالۍ راته ویله مورې خاوند مې معتاد ده او پوډر څښي. ډېرې وژړل خوارکۍ. ما د ګلالۍ پلار د دغه ټول عامل ګڼل. لور مې ګلالۍ ښه ورځې ونه لیدل. خاوند یې د ګلالۍ سره یا طلا یې ټول خرڅې کړه. د کور او د پوډر مصرف یې کول. کرار د کور ټول هغه وسایل چې ما ورته په جیز کې اخیستی وو هغه یې هم خرڅ کړل. د ګلالۍ کره یو زوی پیدا شو. اول زوی و. 1 کال لا تېر نه و چې 2یم زوی هم پیدا شو. مشر زوی یې ډاکټر ته بوتله. ډاکټران ویل چې اوتیزم لري. 2یم زوی یې هم اوتیزم درلوده. ټول زما زوم ته ویل چې نور بچیان مه راوله، ځکه ډاکټران ویلی وو چې امکان لري ټول اولادونه دې دغه ستونزه یا مشکل ولري. خو زما پوډري زوم نه قبلول او ویل چې زه تر هغه وخت اولاد پیدا کوم تر څو یو روغ زوی راکره پیدا شي چې دغه نور خپل مریض ورونه وساتي. خو غیر منطقي خبرې کول. د هیچ چا یې نه منل. ګلالۍ کره 4 اولاد پیدا شو چې 3 زامن وو او 1 لور وه. زامن یې 3 واړه اوتیزم درلوده چې نه خبرې کولی شو او نه اورېدی شو او نه ګرځېدلی شو. یوازې لور یې جوړه وه. ګلالۍ خپل بچیانو ته ډېر غمېدل. له ډېر سوچ او تشویش څخه ګلالۍ مریضه شوه. یو د پوډري خاوند سوچ، بل د مریض اولادونو، بل طرف نیستي وه. ګلالۍ ډېره غوسه کوله. په دې غوسه کې ګلالۍ سخته مریضه شوه. ډاکټر ته مو بوتله. ډاکټران ویل چې د وینې سرطان پیدا کړی. باید د هډوکو پیوند وکړئ. د ګلالۍ خاوند د سبا او بېګا یې نه درلوده. ګرچې د ګلالۍ 3 لورونه په اروپا کې ژوند کول، خو زما لورکۍ ته د عملیات پیسې ونه لېږل. ورونه یې حاضر وو چې د هډوکو پیوند ورته ورکړي، خو پیسې مو نه درلوده. ما هم ډېر کوشش وکړه تر څو د خلکو څخه پور واخلم او خپل یوازینۍ لور له دې مرضه وژغورم، خو څوک راته پور را نه کړل. یوازینۍ لور مې زما د سترګو په وړاندې درد ویسته او ژړل، خو ما هیڅ نشو کولی. لورکۍ مې په هماغه مریضۍ کې مړه شوه او ما اوس مشکل عصبي پیدا کړی او د دې ټولو کارونو عامل خپل زوی ګڼمه. زما زوی خپل په عشق کې خپله خور قرباني کړه.
دا و زما د ژوند کیسه. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.